جمعتو ته تګ د لمانځه څومره ثواب ده؟ حضرت ابو هريره وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې اودس وکړي په ښه طریقه اودس وکړي، سننو مستحباتو فرض ټول په ځای کې، بیا روان شي د لمانځه په طرف، خو باعث په وتلو نه وي، محرک د ده دپاره نه وي، مګر هم صرف لمونځ یعنې نیت یې وي صرف د جمع د لمانځه، په دغه نیت روان شي، نو چې هر قدم ګدي یوه درجه خدای پاک ورته پورته کوي، یوه ګناه خدای پاک په ختموي. جماعت کې نن سبا خو دا ځای هغه شو چې لمانځو نه مخکې اوداسه ته جماعت ته راځو، تر څو چې اودس نه یې شوی دا سړی منتظر د صلات نه بلل کېږي. ګوره چې په جماعت کې ناست یم چې بیا اودسه شوی نه یې منتظر چې بیا اودسه شي، بیا ملایکې ذاتي نورې دعا کوي چې اودس شوی د اوداسه نه بعد دغه مقدمه د لمانځه په حکم د لمانځه کې د مخکې موږ تاسو ویلي اودس سړي کور کې وکړو چې راځي په لیارې به لیا تشبیق نه کوي، ځکه حکما لکه دی چې په لمانځه کې وي. اوس نو چې اودس وشو د اوداسه نه بعد چې را روان شو دغه قدمونه حسابېږي چې لمانځه ته را روان شوې، په یو قدم باندې خدای پاک نیکي ورکوي او ګناه د دغې وجې نه چې مسجد نبوي په څنګ کې یو ځای چې خلاص شو، بل قوم اراده وکړه چې کډې دې رابار کې دلته نږدې واړوي چې جمع ته په شهرت باندې شریکېږي. نبي علیه السلام چې خبر شو ورته ویل چې مه راځئ، ولې دیارکم تکتب آثارکم، کور مو چې څومره لري خو قدمونه به مو ډېر وي، دا قدمونه لیکل کېږي، په یو قدم یوه نیکي خدای پاک درته لیکي او یوه ګناه خدای پاک درنه معاف کوي، نو چې څومره لري دغومره د ثواب ډېرېږي. نو مشي الی المساجد دا چې پس له اوداسه نه وي دا قدمونه ټول ذاتي حسابېږي، په هر قدم باندې خدای پاک یو نیکي ورکوي او یو ګناه یې معاف کوي.